از وارسا تا بروکسل، جهان و آینده مالی افغانستان. آزاد جرګې ته ستړي مشئ. وارسا د امنیت غم وخوړ. اوس د بروکسل وار دی چې له نړیوالو نه له افغانستان سره د مرستو غم وخوړل شي. کنفرانس آینده بروکسل و اهمیت آن برای افغانستان موضوع جرگه آزاد امروز ماست با این مهمانان: اکلیل احمد حکیمی وزیر مالیه و از میزبانان کنفرانس بروکسل، فرانس مایکل ملبن په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی، شینکای کاروخیل عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرګه، خلیل الله صدیق د افغانستان بانک لوی رئیس او زمو کوربه داود جنبشم. دیر مننه. تشکر. به قطار پنجم میریم مستقیم. شگوفه از ولایت فاریاب سوال دارند. شگوفه در چادری در قطار پنجم. چرا مالیه گرفته میشه؟ یعنی چرا مالیه میگیرین؟ به خاطر چی؟ وزیر صاحب چرا مالیه میگیرین؟ برای خوار خود بگویم که گرفتن مالیه یک اصل است در تمام دنیا که یک قسمت پول از هموطنای ما گرفته میشه، پس سر خودشان مصرف میشه. این مالیه در چی چیزا مصرف میشه؟ اول در قسمت برای آوردن تسهیلات برای زندگی هموطنای ماست. چیزایی را که حکومت میتونه بکنه در قسمت مکتب، اعمار مکتب، در قسمت آوردن سهولت ها برای عرصه خدمات صحی، در قسمت ایجاد یک اداره که هم عدالت تامین کرده بتونه و هم سهولت‌های را برای هموطنان ما فراهم بکنه که در نهایت عدالت اجتماعی تامین شود. وزیر صاحب، یکی از خواسته های جهانیان هم امی هست و در کنفرانس توکیو مطرح شد بعدا در دسامبر 2014 در لندن هم که افغانستان البته میتونه به کمک های جهانی حساب بکنه ولی خودش عواید بلند ببره. تا چه حد شما فکر میکنین که از طریق وضع کردن مالیه و اخذ مالیه میتونین به این هدف برسین؟ خب مالیه اول خدمت شما بگویم چند رقم مالیه است. یکی مالیه است که انتفاعی است و از طریق جمع‌آوری مالیات مثل گمرکات و مالیات از کرایه منازل و مالیات از معاشات و از اینای هموطنان ما به، و یکی مالیات غیر انتفاعی که از طریق وزارت‌ها و اینای ما جمع‌آوری میشه که در نهایت کلش یعنی در عواید دولت میه. ما برای دنیا وعده کردیم، برای مردم خود وعده کردیم که ما آرام آرام به طرف خودکفایی میریم و خود از جنجال ای که ما پیش دنیا گدایی بکنیم ولی عواید خود ما را چند نفر دیگه حیف و میل بکنن، از این باید خود خلاص کنیم. تشکر. که اجازه می په حیف و میل و فساد و دی باندې به موږ چې حتما په بروکسل کې مطرح کیږي. سفیر صاحب، د نړیوالو یوه غوښتنه دا ده چې دوی د خپل عواید لوړ کړي. فکر کوئ په دغه برخه کې د افغانستان حکومت د اوسنۍ سمې لور ته روان دی که نه؟ Well, fortunately, we have seen the له نیکه مرغه موږ وینو چې افغان حکومت وکړای شول خپل مالیاتي عواید لوړ کړي چې دا ډیر ارزښت لري. زموږ لپاره ارزښتناکه دا ده چې افغانستان پر مخ ولاړ شي. نړیوالې ټولنې د اوږدو کلونو لپاره له افغانستان سره په خورا سخاوت چلند کړی دی. حقیقت دا دی چې موږ لا هم د ټولو لګښتونو نږدې 80 سلنه ورکوو. دا پیسې هم له مالیو راټولیږي. هغه مالیې چې د مرستندویو هیوادونو له مالیه ورکوونکو اخیستل کیږي، یعنی اروپایي مالیه ورکوونکي د خپلو عوایدو یوه برخه په مالیه کې ورکوي چې یوه برخه یې له افغان ولس سره د مرستې لپاره بیلیږي. خو البته د هر هیواد او هر ولس د زړه غوښتنه دا وي چې خپل لګښتونه په خپله پرې کړای شي. موږ د افغانستان له حکومت او ولس سره تړون کړی چې د اوس لپاره تر یوې استثنایی کچې د افغان ولس مرستې ته پیسې ورکړو او هیله ده چې د وخت په تیریدو سره افغانستان او ولس یې وکړای شي د خپلو لګښتونو ډیره برخه په خپله چمتو کړي. خو دا پیسې بویا دلته په افغانستان کې د مالیو له لارې راټولې شي. to collect more taxes.
مشخصه پوښتنه مې دا وه چې آیا فکر کوئ په دغه برخه کې سم ګامونه اخیستل کیږي که نه؟ As I started by saying, yes, we do believe that. لکه چې ومې ویل په دې برخه کې خوالی راغلی، رښتینی ګامونه اخیستل شوي، افغانستان وکړای شول چې د مالیو په ټولولو کې خوالی راولي، خو نورو هڅو ته لا اړتیا ده. موږ به لا هم له حکومت نه خپلې غوښتنې جاري ساتو چې د مالیو ټولول ډیر کړي. Ask the government to collect more taxes. نوبت شماست. فکر میکنین که پرداختن مالیه از وظایف عمده شما به عنوان شهروند است یا فکر میکنین که یک بار است اضافی؟ تاسو په هغه قطار کې لاس ذکر کړی و، بیا تاسو. زه هدایت ساحل یم د وردګو ولایت نه. اصلا د افغانستان د خودکفایۍ یوازینۍ لاره د خلکو خپل مسؤلیت احساس دی. تر کله مو نشو کولای دایم د نړیوالې ټولنې مرستو ته کچکول نیولی وي چې راوړئ، اما مالیات باید د خلکو د ژوند د سطح سره سم واخیستل شي، نه دا چې په خلکو بوج وي، او خلک باید دا مسؤلیت درکړي چې مالیه زه خپل ځان ته ورکوم. د کونړ ولایت اوسېدونکی محب الله مې نوم دی. پوښتنې ډېرې دي، چون زما یوه پوښتنه دا ده چې نړیوالو ډېره مرسته کړې افغانستان څخه، دا موږ منو، خو دا مرستې بیرته وتلې دي، د بانکونو په واسطه باندې بیرته وتلې دي او بیرته خارجیانو وړي ځان سره. نو زه د محترم وزیر صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې آیا تاسو اوسه پورې هیئت ټاکلی دی د موضوع څېړلو لپاره که نه؟ ډیره مننه. ستاسو نوبت بس خانم به شما نوبت میتیم. بله محمد جمال د خوست ولایت نه. مالیاتو اخیستل د اقتصاد د علم سره تړاو لري. که چیرې موږ ټول پروګرامونه مسلکي کو نو موږ به ډېر کامیاب مالیاتو راټولولو کې. یو مثال، یو ګمرک رئیس سره د دې چې تاسو داود ژورنالیست یې، مګر دومره نه پوهېږئ په ګمرک په چارو لکه په خپل مسلک چې پوهېږئ، دا هغه غیر مسلکي کړنلارې یعنی کار د هغه چاته وسپارل شي چې پرې پوهېږي. مننه. خانم نوبت شماست. شکریه حیدری هستم از ولایت دایکندی. اقتصاد افغانستان بر علاوه از که توسط حلقه های در انحصار گرفته شده، اشتغال زایی هم صورت نگرفته، بر علاوه از فقر و بیکاری هم رو به افزایش شده. ما طرفدار گرفتن پرداخت مالیه هستیم که باید ملت به دولت مالیه پرداخت کنه، اما در صورتی که دولت مالیاتی که از ملت جمع آوری میکنه به صورت عادلانه و به خدمت ملت قرار بده، که امروزه از این مالیاتی که اخذ میشه ما چنین چیزی ندیدیم که واقعا به خاطر ملت، به خاطر منافع ملت در نظر گرفته شده و اون به مصرف رسیده شده. بله، تشکر. صدیق صاحب، شما مثلا اگر یک دو سه مسئله را برجسته می ساختین که اینا قانع شون، اونایی که هنوز قناعت نکردن که مالیه پرداختن ضرور است، چی خواهد بود؟ ببینین، ما شما به حیث هموطن، امیر رقم خوار ما گفت ما تقاضا داریم از دولت که برای ما امنیت بده، معارف باشه، مسئله صحت، سرک و سایر خدمات. یک دولت چطور میتونه تهیه بکنه؟ از کجا این مصارف داره؟ بدون مصارف نمیشه. هیچ کشور نمیتونه تا ابد متکی به کمک‌های خارجی باشه. یک حد معین خود داره. بالاخره جامعه جهانی هم در حد میرسه که باید بگه شما سر پای خود بیستید. و این برای افغانستان هم صدق میکنه که ما باید به اون طرف بریم. سر عادلانه بودن مالیات یک اصل است. بله. اینجا هم فکر میکنم کاملا عادلانه هست، به خاطر اینکه یک بخش نفوذی که عاید کم داری اصلا از مالیه معاف است. اگر کسی ماهانه تا 10,000 12,000 افغانی معاش میگیره هیچ مالیه نمیده. هر چی که بالا میشه باز الا 20% نهایی و اعظمی هست. 20% هم سطح مالی است که به تناسب کل کشورهای همسایه پایین‌تر است، به خاطر از اینکه بتونن سرمایه گذاری را تشویق کنن، تولید تشویق کنن و در نتیجه استقلال به وجود بیارن. خواهر ما میگه که عاید جمع شده ما ندیدیم که دولت مصرف برای مردم کرده باشه. امیال مصارف نظامی که در افغانستان به خاطر تامین امنیت، زدودن دشمن مصرف میشه، از کجا میشه؟ همه از اینا باید معاش داده شود. بنان ما فکر میکنیم یکی از درستترین طرق مصرف ازی به خاطر تامین امنیت ما شما شهروندا هست. یک بخش کوچکش افغانستان میده. که بخش کوچک هر چی که هست این تعجب میکنه. مثلا مکاتب است، معارف است، پوهنتون هاست، پوهنتون های دولتی منظوری است. اینا همیشه استادا مصرف کار دارن، لیلی ها مصرف کار دارن، شفاخانه های دولتی هست، معاش مامورین ملکی هست. با بس ده ها هزار معاش مامورین ملکی ما داریم که اونا فامیل خود تامین میکنن. بنام ما هم با شما موافق هستم که دادن مالیه واجبه ملی هر شهروند است که تابع شرایطش باید تادیه بکنه. اصل اساسی هست که مالیه باید عادلانه باشه،
کاملا این است درست است. بله بفرمایید زود. یکی از اساتید ولایت غزنی هستم. من به عنوان یک استاد از من مالیه میگیرن، منتها بر مکتب من هیچ کدام اقدامی نکردن. نه من سلف دارم، نه خیمه دارم، نه چوکی دارم، نه میز و تخته دارم. وقتی مالیه گرفته میشه خدمات باید درست عرضه باید خدمات تشکر حاجی غازی لپکتیا ولایت نه په دریم کتار کې پوښتنه اوري. په پوښتنه کې مې دا سوال دا چې وزیر صاحب خپل پوښتنو کې ویلي، رئیس صاحب ویلي چې موږ د مالیه د هر فرد وجیبه ده چې مالیه ورکړی شي، خو دا مالیه موږ د بیرته د دغو خلکو د سهولت دپاره لګوو. که چېرته دا مالیه زیاته شي او د دې مالیې دپاره څه برنامې دي چې دا د فساد نه خالي وي او بیرته د موږ د سهولتو دپاره ولګېږي؟ څه برنامې لري چې موږ د ځان دپاره تسلي وبولو چې دا په رښتیا دا برنامې شته او موږ نه د مالیه واخلي؟ ډیره مننه شینکۍ جان، ډیره ضروري پوښتنه ده. مالیه ټولیږي، باور نه راځي وایي د چا شخصي جیب ته ځي. څنګه دغه سپین ږیری او نور قانع شي چې نوی حکومت یا دغه حکومت داسې اقدامات کړي چې هم نړیواله ټولنه قانع شي، په بروکسل کې او هم دوی قانع شي مالیه چې ټولوي حیف میل کیږي نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو دوستانو ته سلامونه. دا خو مربوط ده چې موږ څومره په دغه شفافیت کې موږ رول لوبولی سو. که یو تجار مثلا خپل عاید ډېر کم کوي، نو دا خو د خپل یو کار کړی چې باید خپل وجدان ته خجالت واوسیږي. یعنې دغه د بیت المال مال نه مستقیما یو غلا ده. نو داسې څه یو خو حکومت یو وزارت مالیه ځینې پروګرامونه په لاس کې لري، زه مطمئنم چې وزیر صاحب تاسو سره شریکه کړي. اما مهم دا ده چې موږ هر افغان احساس د مسؤلیت پکې، که زه غواړم په ژوند کې مې بهتري راسي، نو باید زه خپل سهم هم ادا کړم. لومبۍ خورکۍ ویله چې دا کودي چې مثلا عادلانه نه مصرف شي. زه همدې خو نه پوښتنه کوم چې ستا په ولایت کې سړک جوړېږي که نه جوړېږي، هغه ستا سړک ترمیمیږي که نه ترمیمیږي، آیا ستا په ولایت کې معلم شته ده که نشته، آیا ستا په ولایت کې مامور شته ده که نشته، آیا مثلا هلته امبولانس مثلا مریضان شفاخانې ته انتقالوي که نه وي. دا خو په دې معنا نه ده چې نقدې پیسې چاته ورکړي، بلکې همدغه د مامور ماهوار مثلا معاش همدغه یو بخش همدغه مالیه د ستاسو ورکوي، بیرته مثلا مامور ته معاش ورکول کیږي. یعنې بدون د شک شته هغه کسان چې مثلا غلاو ته لاس غلاوې کوي په مختلف اشکالو باندې، غواړي چې مثلا دغه د ملي شتمنۍ چې همدا د خلکو سهم ده یا مالیه ورکول دي په غارت باندې وړي، او دا په اورو باندې چې که موږ هر یو پایسته یو افغان تبع او یو با مسؤلیت شخص د دې مخه باید ونیسو او باید ووایو چې باید څوک خپله مالیه ورکړي، خپل عاید مثلا څومره چې هغه کلنی درآمد لري د هغه یو سهم باید حکومت ته ورکړل شي، تر څو پر حکومت هغه عواید پورته ولاړ شي، حتی د مامور معاش هغه وخت کې زیاتېدی شي، بهتره کېدی شي چې موږ خپل هغه عواید پورته ولاړ سو. یعنې کوم څومره چې زموږ عاید په مقابل کې زموږ مصارف هغومره باید محاسبه شي. نو کارونه روان دي، په یو ورځ کې نښه کېږي څومره چې حکومتونه مسؤلیت لري، نو خلک هم دوه چنده مسئولیت لري چې خپل حکومت سره همکار اوسیږي تر څو پورې شفافیت رسید. نوبت میتیم شما دوستان از وزیر صاحب میشنویم. شک و تردیدهای وجود داره و به جا هم هست و میگن هر قدر قدرتمند هستی هموقع از مالیه میتونی فرار کنی، حتی مسئول برق تا نتی. اول خو امی یک پرینسیپ است که در حکومت هم ای صدق میکنه و در بین یک فامیل هم که موضوع جمع دخل است. در فامیل شما مصرفتان به رقم میسازین که عایدتان است. بله؟ در یک شعر مشهور سعدی هم است میگه به حال کسی باید گریست که دخلش بود 19 و خرشش بود 20. بله؟ حال دخل ما 19 است از عوایدی که ما جمع میکنیم و خرج ما از 20. از همون خاطر دنیا و کمک های خارجی است که ما را کمک میکنن که متفاوتی که در بین مصرف فامیل که جامعه کلان افغانستان است ما میکنیم او را از او تکافؤ کنیم. ایره همگی باید بفهمیم. برادر ما از ولایت وردک بسیار گپ خوب زد، اویی که در داخل خود مردم ما باید ای اطاعت پذیری بیایه و ای مسئولیت پذیری بیایه که باعث یک تبع کشور ما اونا خودشان باید تکس خود بتن که متاسفانه اوتو نیست. من براتون یک مثال میتونم. امروز ما 3 طبقه مالیه میگیریم. یکی مالیه دهنده های کوچک میگیم، مالیه دهنده های متوسط میگیم، مالیه دهنده های بزرگ میگیم.
در مالیه دهنده های کوچک ما که اصناف دوست، همین کسایی که در دکاندار هستن و دیگه خدمات عرضه میکنن، امرای از اونا ما به موافقه رسیدیم. مالی از اینا بود 3.5%. یا آمدن برای ما گفتن که غیر عادلانه است، باید سر از این تجدید نظر شد. ما گفتیم بسیار خوب است، این اصناف ما در داخل سیستم ما که ثبت است که اینا مالی خود میتن. 40,000 دکاندار در داخل کابل ثبت است پیش ما، یعنی تکس خود به یک رقم میتن. ولی ما اطمینان دارم نظر به معلومات ابتدایی که ما داریم که 10 چند از این زیادتر است، یعنی 400,000 دکان حداقل است در داخل کابل، ولی 40,000 مالیه میتن. ما که تازه با موافقه رسیدیم، گفتیم خوب است شما بگیرین چی میخواین؟ گفتن این مالیه را 1% بسازیم. گفتیم در مقابل شما چی میکنین؟ گفتن در مقابل ما همین 400,000 دکان میریم ثبت میکنیم. امروز از با موافقه رسیدیم، همین کار ما کردیم، قانون هم تعدیل کردیم، ولی تا هنوز به مو کار موفق نشدیم چون مو مسئولیت پذیری نیست. په کوچنیو باندې په کمزورو باندې دا شای عملی کول شاید آسان وي. اینا زورآور ما خدمت شما میگم، مالیه دهنده‌های بزرگ میگم. مالیه دهنده‌های بزرگ ما کسایی است که بانک هاست، خطوط هوایی است و مخابرات ایناست که بسیار یک چی موفق داریم در اونجا. در مخابرات کمپانی‌های کلانی که هستن، اونا از مالیاتی که باید بپردازن فرار میکنن و متاسفانه او رقم سیستمی که اینا را بتانه مالیه را ازشان جمع بکنه هنوز نیست. ولی ما امرای از اونام داخل کار هستیم که چطور او مالیات را که اونا فرار کردن تا بال او را جمع آوری کنیم. حتی اونا باز کسایی که زورآور هستن او را میبرن در محکمه و باز در محکمه دوم و محکمه سوم و وقت تیر میکنن ولی منفعت خود میکنن. ولی ما در امرای هر 3 طبقه کارش رو کردیم و در وزارت مالیه ما نمیگم که کل چیز گلزار است. ما مشکلات داریم، مشکلات فساد داریم و این تمامش وقت کار داره که یک سیستم ساخته شد. از وقتی که رئیس جمهور وزیر مالیه بوده، بعضی اساسات مانده شده، اساسات بسیار خوب که سر از او باید ساخته شود. امی اطمینان باید برای شما موجود باشه که پیسه شما در یک جای درست به مصرف میرسه و این اطمینان باید به اون نیست. ما میفهمی خلای اطمینان است. تشکر. خانم با چادر سیاه. بسم الله الرحمن الرحیم. فهیمه هستم از ولایت بامیان. ما از چی مالیه بدهیم؟ مردم بامیان هنوز در مغاره ها زندگی میکنند و کسایی که هستن که در آپارتمان های 5 منزله 6 منزله زندگی میکنند اونا مالیه نمیتونن. ما از مغاره مالیه بدیم. کسایی هست با 6 رنجر 7 رنجر و با 3-4 بادیگارد اونا مالیه نمیتونن و ما از مغاره مالیه بدیم. چرا؟ تشکر. میرمن بله بفرمایید. شکری هستم از ولایت نیمروز. وزیر صاحب مالیه سوال مربوط شما میشه که شما گفته بودین که ترازوها را با ولتاژ بلند به خاطر مسئول گمرکی در بنادر عایداتی ما نصب میکنین. آیا این را تا حال نصب کردین؟ اگر نکردین باید است که در بروکسل این باید مطرح شود که خارجی ها با ما کمک شوند که از فساد اداری جلوگیری شود و همچنان رئیس صاحب بانک تا 5,000 مالیه معاف است و بعد از او مالیه گرفته میشه از معاش مامورین. جوان رښتیا مالیه بدیل مستقیم نه لري، اما د ملت څخه زموږ په ټولنه کې اکثره د محصول په حیث هم اخیستل کیږي. لکه مثال د ټلیفون کارت درته ښایم، خو د هغه مستقیم بدیل هم نه ده ورکړل سوی خلکو ته. دا یو. بل د ټلیفون د کارتو په اړه به ووایم چې دغه کومې چې 15 روپۍ یا مثال 10% کاټي، دغه په زیاتېدو سره مثال دغه په رامنځته کېدو سره د مالیې وزارت د کارکوونکو معاشونه هم لوړ سوي دي. نه پوهېږم چې ولې وزیر صاحب دا دی. او بل مننه وبخښئ لاندې پوښتنې وکړئ ځکه وخت نه لرو. آقای سفیر، شک و تردیدهای حتما شما شنیدین که وجود داره در بین مردم و یکی از خواسته های عمده جامعه جهانی از توکیو تا لندن و از لندن تا بروکسل همی خواهد بود و هست که باید حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با فساد شواهد بتانه ارائه بکنه و اقداماتی که کرده باید نشان بده. فکر میکنین چی کارهای از نظر شما درست بوده و چی کارهای دیگه باید صورت بگیره؟ فکر می کنم این یک سوال مهم است، مخصوصاً به این خاطر که
تمایل مردمی که می‌خواهند مالیه بپردازند مستقیما با این نگرانی آنها رابطه دارد که آیا این پول به شکل خدمات و غیره به من دوباره برخواهد گشت؟ عادلانه هست و آیا این بار به طور عادلانه بین ثروتمند و فقیر تقسیم شده یا خیر؟ بنابراین این مسئله است که ما از نقطه نظر جامعه بین المللی توجه خود را بر آن متمرکز ساخته ایم. تا هنوز کارهای زیادی در زمینه مبارزه با فساد در این کشور مشاهده نشده است. فساد هنوز یک مشکل عمده ماست. این یک چالش است و تا وقتی که برخورد قاطع با آن صورت نگرفته برای جامعه جهانی دشوار خواهد بود به مالیات دهندگان خود بگوید که پول شما در افغانستان بجا مصرف می شود. من تا حد این حقیقت را میپذیرم که ما در این اواخر شاهد گام‌های خوبی از جانب حکومت افغانستان بودیم که تا جای در ارتباط به آمادگی‌ها برای کنفرانس بروکسل برداشته شده است. من در 2 جلسه نخستین شورای عالی تطبیق قانون مبارزه با فساد اشتراک داشتم و در آن 2 جلسه به طور واضح دیدم تا جایی که به مسئله مبارزه با فساد رابطه دارد رئیس جمهور تلاش می کرد به نتایج قابل لمس دست یابد. اما بدبختانه این یک مشکل خیلی بزرگ است و از میان برداشتن آن به وقت نیاز دارد. اما امیدواری این است که اگر حکومت بتواند مشکل فرار از مجازات را در مسائل مربوط به فساد به شکل اساسی حل کند، ما در جامعه بین المللی معتقدیم که این مسئله می تواند تأثیر واقعی به جا گذارد. از این رو من امیدوارم ولی از طرف جامعه جهانی فشار دوامدار بر حکومت افغانستان وجود دارد تا تلاش بیشتر نماید و از جمله برای مردم افغانستان نتایج واقعی را به نمایش بگذارد. تشکر. شاه حسین رضایی از ولایت بلخ در قطار دوم سوال دیگه مطرح میکنند. شاه حسین، بیکاری چرا از بین نمیره؟ بیکاری چرا از بین نمیره؟ د افغانستان بانک رئیس صاحب یوه مهمه موضوع چې په بروکسل کې به حتما په ډېرې خبرې وشي دا ده چې افغانستان باید داسې ګامونه واخلي چې بیرته د ودې هغه پړاو ته چې په تېرو کلونو کې 4% 6% دغې ته ځان ورسوي پرته له هغې نه کار پیدا کیدی شي لکه پوښتنه چې وشوه او نه خدمات سم وړاندې کیدی شي. فکر کوئ کم کارونه باید وشي چې وده هغه بهیر ته ورسي؟ به اجازه شما مسئله بیکاری که کاملا در اقتصاد از بین بره تو کشور در دنیا هنوز وجود نداره. با سطوح مختلف به 1% مختلف بیکاری وجود داره. معمولا در بسیار کشورها اگر تا 4% نفوس مستعد به کار بیکار باشه این حالت نرمال میگه. متاسفانه در کشور ما نیست. ما ممکن 25-30% نفوس ما یا بیشتر بیکار باشه. این یک تاسف است. از جانب دیگه همه کار در این کشور دولت ها ایجاد نمیکنه. زیادترین کاری که ایجاد میکنه سکتور خصوصی هست. در بسیار کشورها سرمایه‌گذاری خرد و کوچک به میلیون ها در مجموع میلیون ها استخدام به وجود میاره. در وطن ما متاسفانه بنا به جنگی که وجود داشته در 35 سال سرمایه‌گذاری های خود افغانای ما که به این سرمایه‌گذاری بکنن محدود بوده. تهدیدات امنیتی، مشکلات ممکن فساد و عوامل متعددی بوده که اعتماد کم شده و سرمایه‌گذاری نکردن. به همین دلیل هم است که دولت تنها نمیتونه با اقدامات خود صرفاً بیکاری را از بین ببره. دولت یک مسئولیت داره که زمینه را برای رشد اقتصادی، برای سرمایه گذاری و سهم گرفتن سکتور خصوصی ایجاد بکنه. من شاهد این قضیه هستم به رئیس بانک مرکزی از این کشور که در 1.5 سال که گذشت واقعا اراده وسیع سیاسی برای وجود داره. گام‌های دقیق در ارتباط تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در بین کشور ایجاد شده تا هم تولید داخلی بلند بره و هم در نتیجه استخدام به وجود بیاره. اما دوستای محترم، اعتماد از دست دادن یا بی‌اعتماد شدن کار یک لحظه است، اما اعتماد دوباره حاصل کردن در یک شرایط این زمانگیر است. ما می‌بینیم که اعتماد مردم آرام آرام سر نظام، سر کار، سر تصمیمی که میگیرن به وجود بیاد. ما تحلیل‌های از این در مارکت داریم، بانک مرکزی وظیفه‌اش است. ما احساس می‌کنیم
که به طرف یک اعتماد سازی میرن. ما امیدوار هستیم که ما امیر حفظ بکنیم، همه ما در این کشور، و این دیگه هم رشد بدیم و زمینه این مساعد نسازیم که اعتمادی که میره احیا شوه این صدمه نزنیم. مننه رئیس صاحب. مخکې چې وزیر صاحب ته نوبت وکړو شینکۍ جان، ستاسې وړاندیزونه به څه وي؟ افغانستان څنګه کولی شي دغه زمینې برابر کړي چې کار ډېر شي، ځکه ځوانان فرار کوي؟ کوم کار چې حکومت افغانستان کولی شي، فکر کوم چې حاکمیت قانون ده. قانون باید پلی شي، څوک باید له قانون نه مستثنا ونه اوسېږي. او څنګه چې رئیس صاحب د بانک مو ویلې، باید زمینه یا بسترسازي وسي هغه کسانو ته چې راسي مثلا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او بل داسې باید خپله زموږ هغه شتمن کسان چې خپله د افغانستان نه پیسې پیدا کړي، متاسفانه مثلا ګاونډي ملکونو ته وړي، هلته سرمایه ګذاري کړې ده، اما دوی نه غواړي. همداسې مثلا حکومت افغانستان په دې باندې خوشحاله یو سیاسي تعهد شته ده چې زمینه برابره کړي چې دلته مثلا سرمایه ګذاري وکړي، تر څو پورې خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي. یو ښه مثال مثلا اخیرا تاسې ولیده چې الکوزي لپاره چې یو ښه سرمایه ګذار ده او د دې جرأت کړی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، تقریبا هغه ځمکه چې په اختیار کې حکومت ورکړی تقریبا مفت هیڅ قیمت نه دی ورکړی، ځکه چې هغوی حاضر دي چې 300 شاوخوا مثلا میلیونه ډالر دلته سرمایه ګذاري وکړي د دې لپاره چې مثلا دلته کار پیدا شي. خو همدارنګه که مثلا حکومت افغانستان یوه اندازه د امنیت برابر تر څو پورې سرمایه ګذار ته یو شخصي صدمه ونه رسېږي، د انرژي برابرول او همدارنګه ځینې سهولتونه په سرمایه ګذاري کې سیاسي کورنۍ ناندرۍ هم ډېرې مهمې دي چې هغه کولی شي دغه اعتمادونه، دغه پانګونو اعتماد هم له منځه یوسي. بالکل هغه خو باید خپل زموږ سیاسیون احساس د مسؤلیت وکړي چې هر نوع ناندرۍ یا اختلاف باعث دې کېږي چې مثلا خلک په حکومتونو باندې بې اعتماده شي او دلته سرمایه ګذاري ونه کړي، او همدارنګه شاید بینالمللي ټولنه هم په افغانستان ته په شک باندې وګوري. نو دا به ډېره ښه وي چې هم سرمایه ګذار هغه وکړي، احساس د مسؤلیت وکړي او هغه خپله سرمایه داخل د افغانستان ته راوړي، او حکومت افغانستان په قوانینو کې ورته سهولت ورکړي، ځمکو مثلا برابرولو کې، او همدارنګه د هغوی امنیت او هغه چیز چې ضرورت لري سرمایه ګذاري لپاره باید چې هغه زمینه ورته برابر. ډېره مننه. لاسونه ډېر. خانم شما چند بار دستان بالا کردین در قطار چهارم؟ به نام خدا دنیا هستم از ولایت مزار شریف. بیشتر اونا گفتن به خاطر امنیت ما مالیه گرفته میشه. درباره کدام امنیت گفتن؟ یا ما کدام امنیت رو در افغانستان نمیبینیم. در اصل امنیت خودشان میگیرن و یعنی به خاطر امنیت گرفتن خودشان مالیه یا میگیرن. باید خودشان بیشتر مالیه رو بپردازن خود از اینا. تشکر. زلمه تاسو په لومړي قطار کې. فضل رحیم نیازمند د وردګ ولایت څخه یم، د کابل پوهنتون د ادبیاتو محصل. یو څو پوښتنې لرم. یو خو دغه 15% بخښنه غواړم، څو به نه کوي، یوه پوښتنه وکړئ چې وخت کم دی. خیر، زر سره مطرح کوم. یو دغه مخابراتي شرکتونو باندې چې دغه 15% مالیه تحویل شوې ده، یعنې په دې په اړه د مالیې وزارت کوم شفافیت راوړي؟ سیستم یې رامنځته کړی دی چې هغه پوره ځینې داسې سیم کارتونه هغه دي چې هېڅ ثبت شوي نه دي، یعنې په دغه حساب کې ټوله نه ټاکس هغه کېږي 15%. حکومت په دغه هکله کوم سیستم رامنځته کړی دی؟ او بله دغه پوښتنه لرمه چې څو کاله وروسته به دغه عواید او د مالیات زموږ خپل مصارف پوره کړی شي؟ مننه. هغه ځوان په آخري قطار کې. اسدالله ما د ننګرهار ولایت نه. زما پوښتنه د غوښتنه مې د مېلمنو څخه دغه ده چې داسې اسناد او شواهد جمع کړي د بروکسل د کانفرنس لپاره چې دغه سوداګر او سرمایه ګذاران چې د افغانستان څخه وتي دي تر څو بیرته هغوی افغانستان ته راشي، او دغه سوداګرو دغه ټکسونه چې کوم دي دا دې راکم کړي او دا په بروکسل کانفرنس کې یادونه وشي او د دې امنیت ته دې جدي پاملرنه وشي. ډیره مننه. آزاده جرګه ده دوام لري. آزاده جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بي بي سي ګډه خپرونه ده، پر رادیو تلویزیون او آنلاین راځي. که غواړئ په یوه بله خپرونه کې راسره میلمانه شئ، 0 شپېته 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 شمېرې ته زنگ ووهئ. اگر میخواهید مهمان ما شوین در یکی از برنامه‌های بعدی به شماره 074 60 60 60 زنگ بزنین و یا در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب صفحات اوپن جرگه، آزاد جرگه، جرگه آزاد بیابین. اگر خواستین لایک کنین و از این طریق هم میتونین نامایتان به ما بفرستین. د پښتنې وار نصیر احمد ثاقب ته ورکول زابل ولایت نه په لومړي قطار کې. دا چې په تیرو کلو کې په تیرو وختو کې د نړیوالو ټولنو مرستې سمې نه دي لګېدلې په افغانستان کې، موږ څرنګه ډاډ ترلاسه کولی شو په راتلونکي کې چې دا په سمه توګه ولګېږي؟ وزیر صاحب لومړی ځواب درکړي، مهرباني وکړئ. څو نورې پوښتنې به بفرمایید. بله، من به اجازهتان سوالای دیگر هم جواب میتونم؟ بله، کوتاه. بله. اول خو خوار ما که گفتن از ولایت بامیان در قسمت مالیات اینا، در افغانستان پیشتر رئیس بانک مرکزی گفتن که با مقایسه کشورهای منطقه بسیار مالیات ناچیز گرفته میشه.
در دیگه دنیا از سرک که استفاده میکنین مالیه گرفته میشه، شفاخانه که میرین استفاده میکنین مالیه گرفته میشه، در مکتب که میرین از اون مالیه گرفته میشه، از برقی که استفاده میکنین مالیه گرفته میشه، از همه چیز، از زمینی که استفاده میکنین مالیه باید بپردازین، از اوی که استفاده میکنین. یعنی به مقایسه کشورهای منطقه مالیاتی که گرفته میشه بسیار بسیار ناچیز است، ولی اما چیزی مالی که پرداخته میشه باید اطمینان بین حکومت و بین مردم موجود باشه و این اعتماد خلق شود که این مالیه برای درست به مصرف میرسه که ای بیایس یک اصل هیچ کس از هیچ پوشی کرده نمیتونه. سیستم گمرکات اینا را تغییرات گفتن کار به اهل کار سپرده شود، سر از این کار جریان داره. یکی از مشکلات کلان و جایی که عواید موضوع فرار میکنه یا نفوذ افراد متنفذ است یا کسایی که به یک شکل عواید بیت المال حیف و میل میکنن. برازو ما ترتیبات گرفتیم چیزایی که انشالله عواید به شکل حقیقی جمع بکنه. برادر ما از ولایت وردک ګمرکونه کوم سیستم وضع کړی دی او هغه د فساد په مخنیوي کې ګټور پریوتلی شي، کولای شي توضیح کړي چې څنګه کار وکړي؟ بالکل. چیزی که فرار مالیات است فعلا یکی است که ارزش چیزی را که میارن اسناد ساختگی جور میکنن او را بسیار، مثلا تلویزیون میارن، تلویزیون میارن به یک نام دیگه مالیه میتن، مالی تلویزیون 1000 افغانی باشه ای را به 100 افغانی یا به 50 افغانی پان میارن که یک مشکل کلان ماست که کلانترین فرار مالیاتی است. حال ما چی کردیم امروز تجربه های بین المللی که موجود است، کار ما ای است که تشخیص کردیم که از کدام کشورها زیادترین اموال تجارتی به افغانستان میه. در اونجا ما سیستمایی که در وزارت مالیه در گمرکات ما مخصوصا داریم کار میکنیم که اینا وصل شوند که سیستمایی که در اون کشورها است، البته از طریق یک شخص یک کمپانی ثالثی که اونا تمام اموال تجارتی که داخل افغانستان میشه پیش از اینکه در بنادر ما برسه در اونجا ثبت میشه به اساس ارزش و به اساس سندی که اینا خریداری کردن و از طریق سیستم خود به شکل برقی به سیستم ما را داخل میکنن که در این صورت یک قسمت زیادی از مشکل گمرکات ما رفع میشه. او جواب مو د زابل ولایت پښتونخوا ده. در قسمت ای که چطور از کمکایی که صورت گرفته استفاده درست و استفاده اعظمی شود، ایرا ما امروز دوستای بین المللی خودم در تماس هستیم که ما یک پرینسیپ کتازیا به موافقه رسیدیم که چطور جوابدهی متقابل باشه. به این معنا که ما باعث حکومت یا باعث کسی که مصرف میکنه پاسخگو باشیم پیش مردم خود و پیش کسایی که برای ما کمک میکنه و اونا کمکایی که برای ما میکنن او مطابق ضرورتهای ما باشه. تشکر. سفیر صاحب مخکې مې د دوی پوښتنې کتلې، ډېرې پوښتنې په دې باره کې وي، شکونه وو چې نړیوال وایي چې تاسو سره مرسته کړې، دغه مرستې بیرته وباسي وړي او د دوی شک دی یا د دوی له نظره یا یې بهرنی حیف و میل کوي یا هم دلته په خلکو نه لګیږي زورور یې اخلي. کوم میکانیزمونه فکر کوئ رامنځته کېدلی شي یا په بروکسل کې پرې خبرې کېدلی شي چې افغانان ډاډ پیدا کړي په نړیوالو مرستو باندې؟ موږ رښتیا دلته د پیسو په لګولو کې ستونزه لرو. دا یوه نړیواله ستونزه هم ده او له بده مرغه ډېرې پیسې په اغېزناک ډول لګول شوي نه دي چې دا خورا ډېر لاملونه لري. تر ټولو لوی لامل یې دا دی چې د مرستې ډېرې پیسې د پرمختیایي مؤسسو او د پرمختیایي چارو د کارپوهانو لخوا نه بلکې د پوځي پرسونل لخوا چې خورا ډېرې پیسې په خپلو اړوندو سیمو کې د لګولو لپاره ورکړل شوي وي مصرف شوي. البته دغه پیسې په ښه نیت لګېدلي خو د افغانستان له ملي پرمختیا سره یې تړاو نه درلود او د تړاو همدې نشتوالی خورا ډېرې پیسې بېځایه کړې. پر دې سربیره فساد هم خورا ډېرو چې لا تر اوسه دلته د یوې لویې ستونزې په څېر پاتې دی. په دې ډول موږ هڅه کوو چې دوی ستونزې غوسې کړي. یو دا چې څنګه کولای شو خپلې پیسې لا اغېزناکې ولګوو او دا مسله بروکسل کانفرانس ته د چمتووالي په لړ کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د خبرو بیخي مرکزي ټکی دی.
دا مهال خورا مشخص پلانونه جوړ شوي او هغه څه چې موږ یې د هڅونو په بڼه کوو دا دی چې موږ افغان حکومت ته پیسې پر میز ږدو چې که دا کارونه مو وکړل دا ګامونه مو واخیستل نو موږ بیا چمتو یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو او حکومت عملاً له دې خبرو سره موافق دی ځکه چې غواړي دغه ډول اقدامات ترسره کړي د فساد پر موضوع وغږېدم یوازې دا ټینګار بیا راغبرګوم چې دا به په بروکسل کې زموږ د خبرو مهمه برخه وي. ممنون. شینکای جان، یکی از مسائلی که حکومت جدید 2 سال پیش مطرح کردی بود که بخش از این پولها باید که کمک میشه از طریق بودجه ملی مصرف شود تا هم حسابدهی شفاف باشه و هم موثریت بیشتر باشه. معلومات دارین از طریق کمیسیونی که شما در اونجا عضویت دارین تا چه حد این هدف برآورده شده؟ خب این انتظار نمیشه که مثلا یک شبه یا یک ساله این مشکل حل شود. هر چقدر که جامعه جهانی حکومت افغانستان را کمک کنه اما قدر اعتبار حکومت ها پیش اتباعش بلند میره. مثلا در سابق ببینید که پولی که پیارتی مصرف میکرد با پولی که با مقایسه پولی که حکومت افغانستان مصرف میکرد بسیار تفاوت داشت. از خود مردم زیاتر بالای خارجی ها اعتماد میکرد نه بالای حکومت افغانستان. و قسمی که سفیر صاحبم گفت این پول ها شاید امون نیاز امون منطقه نبوده بل با یک شکل مصرف شد که شاید قدر تاثیر نگذاشته باشد. حکومت ها زیاتر مسئولیت زیاده داره که واقعا برنامه های انکشافی که مطابق نیاز جامعه باشند او را طرح کنند که هم زمینه اشتغال شود و همچنین سهولت در زندگی مردم برای و خدمات به شکل خوبترش عرضه شود. به مو خاطر من فکر میکنم که کمک ها چقدر که به حکومت افغانستان هم ظرفیت خود حکومت یا مامورین ما بلند می رود و همچنین اعتبار حکومت زیادتر میشه و دیگه که حکومت ها مسئله داره که مطابق نیازمندی و برنامه های داشته باشه تا بالاخره این مملکت به طرف یک ثبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی برود. ما فکر میکنم که تغییرات آمده اما یک شبه نیست برای که امو فسادی که واقعا که نهادی نشده و ریشه دوانده در هر قریه و در هر خانه متاسفانه این زمانگیر است که تا مردم امی مشکل را خودشان ریشه کم بسازه و همکار باشه با حکومت. بدون شک ما در حکومت مردمایی دارن که با در فساد آغشته هستند و شبکه است که یکی خود را حمایت میکند. من فکر میکنم امی که یک تعهد موجود است که تغییر بیارن. ببینید که اول از خود وزارت مالیه شروع شده. من مطمئن هستم که تغییر بالاخره خواهد آمد. مهرباني وکړئ. زه د کونړ د ولایت یم. زما خاوند د طالبانو د خوا نه شهید شوی دی او ما یو زوی زما ته پاتې شوی و. په هغې باندې ما 14 کاله تعلیم وکړو. 4 کاله یې پوهنتون په پکتیا کې ویل. اوس راخلاص شوی دی د 2 کاله په کور کې ناست دی. هیڅ کاروبار ورته نه پیدا کېږي. غواړم چې معاشره یې له لاړ شي. مننه. خانم در قطار دست چپ. خدیجه هستم از ولایت جوزجان. قسمی که وزیر صاحب گفتن که در دیگر ممالک از مکتب، از شفاخانه و از سرک و از موتر از کل چیز مالیه میتن. اونا وقتی که مالیه میتن زمینه کاری بسیار خوب برشان مساعد است. بازم میخواین در مسئله چرا مالیه میپردازیم باقی بانین. بله. اما در افغانستان زمانی که بیکاری به اوج خود رسیده باشه چه قسم میتونه مردم مالیه بپردازن؟ تشکر. خانم بازم میرمن تور پوڑونی کی. آرزوستم از ولایت مزار. امی دولت فعلی ما سرکارمندهای وزارت مالیات چقدر مصرف میکنن اما کارهای اینا را کمیشن کارا پیش میبرن چرا؟ جوان ځوانه دلته بیا هم. بله. زه بهادر خان د پکتیا ولایت. 60 زره ځوانان دي دا اوس چې معلول شوي دي او شهیدان شوي دي. دغو خو ټولو پوه شولې دغه خپل پښې او لاسونه یې سرمایه ګزاري کې افغانانو ته ورکړل. خو ځینې د 100,000 کې نفر دي چې ټول یا سربازان دي یا بریدملان خو د چا 15,000 روپۍ معاش ده او د چا 60,000 روپۍ معاش ده. دا څه وجه ده؟ تشکر. بیبی شاه حیدری از ولایت لوگر در اینجا در این قطار هستن. سوال دیگه از اینا میگیریم. بیبی شاه. پول که در چیز در خزانه دولت است چرا مصرف نمیشه؟ پولی که در خزانه دولت است مسئول خزانه دولت در اینجا هستند جواب بارتان خواهند داد. صدیق صاحب د کرزي صاحب په یو ویاړونو کې چې همیشه یادو دا چې په د افغانستان بانک کې اوس هغه ذخیره 8 میلیارډو ته رسیدلې ده. یو خو دا شک لري کوي چې آیا هغه پیسې په ځای دي که لاس پکې وال شوی. دویم دغسې غوښتنې رامطرح کېږي وایي دا چې پرتې دي ولې په موږ نه لګوئ ولې کار پې نه ایجادوئ ولې عام المنفعه تاسیسات پې نه جوړوئ. تشکر صاحب. زه باید عرض وکړم چې دلته 2 مطالب دي. یو د موږ خارجي اسعار و ذخایر دي
او یو هم د وزارت مالیه یا د دولت بودجه ده. دا دوه مسله سره بیل کو. بلې موږ اوس 2.15 میلیارډ ډالر ذخایر اسعاري لرو. 1.5 میلیارډ یعنی 2,500 میلیونه ډالر ارزښت د موږ ذخایر اسعاري دي. امانت دي، لاس نه د پیوال سوی، قانون عمل ته دي او هر میاشت او هر ورځ یو څه په زیاتیږي. یعنی هغه مسؤل د هیڅ هغه خبره نشته. شک نشته چې موږ باید دا د خلکو پیسې دي، دا باید مصرف شي. اما ګورې دا ټول افغانستان ته یو ابرو ده، دا یو ستراتیژیکه ذخیره ده. په ټوله نړۍ کې ستراتیژیکه ذخیره هغه وخت مصرفیږي چې زیاتې نو هېڅ لاره نه موجود. تاسې په آخري مرحله کې هسې به هغه نه مصرفوي. موږ په حالت کې نه یو. موږ عملا هر کال عواید راټولوي وزارت مالیه، خصوصا دا 2 کال کې له عواید دوی لغه اندازې نه چې پروګرام سوی لغه نه جګ او له بلې خوا نه هم موږ عملا خارج نه کومکونه راځي افغانستان ته. موږ هغه حتی نه یو رسېدلي چې اوس په آخري سورس یا منبع باندې چې هغه ذخایر اسعاري دي په هغه کې لاس وو هغه مصرف کړو. پیسې شته. له بلې خوا نه ما عرض وکړه چې هغه د وزارت مالیې حسابونه دي چې هغه بانک مرکزي سره دي، کاملا دوی عواید په مطابق پروګرام په مخ ځي او عملا مصرف کوي. دا معاشونه چې ورکوي دا له کومې کېږي؟ د انکشافي پروژې چې کېږي دا له کومه مصرفېږي؟ دا خو ټول د دغه چې له یوې خوا نه یې ټولوي مالیات، له بلې خوا نه یې مصرفي په هېواد کې. یو خور یو خبره وکړه چې موږ عاید د سلرو څنګه مالیه ورکړو. یو اشتباه دی نه ورونو چې مالیه هغه څوک ورکوي چې عاید لري. داسې نه ده چې هر سړک نفر چې په سړک روان ده باید د میاشتې 500 افغانۍ هغه ورکړي مالیه. داسې نه سوء تفاهم نه شي. فقط مالیه پر عوایدو ده. څوک چې کار کوي، معاش اخلي، تنخواه اخلي او یا تجارت کوي، عواید کوي، هغه تابع دی هغه ده. هغه کسان چې بیکاره دي، هغوی پیسې نه لري، هغوی کار نه لري، هغوی باندې مالیه وجود نداری. تشکر. بخش از سوال که مربوط میشد به افغانستان بانک پاسخ یافت. پاسختان به سوالی که مطرح شد و یکی دو سوال دیگه که مستقیما با شما رابطه میگیره. سوالات زیادتر سر کار بود و سر محصلین ما و سر از اینا که سرمایه گذاری شدن چطور برشان کار خلق شد. یک مشکل کلان ای است که خواهر ما از ولایت کرج سوال کردن. اگر امروز ما سندی که مربوط پسرشان است به دست بیارم، نظر به ضرورتی که ما دارم بر تخصص از اونا و ای که میخواین که اونا باز ماستری بخوانن، امیال ما استخدامشان میکنم در وزارت مالیه. بله؟ ولی مشکل چیست بین کسی که چی میکنه و بین کتاب شما یک فاصله دور دراز. اینجا در بین از هم مشکلات فساد است و هم مشکلات سیستم است که اینا برسن بدون از اینکه از طریق واسطه و وسیله و اینا بیان، از طریق فهم و دانش خود بیان داخل شود. کار میشه برای یک مشکل کار میشه مطلق. امیال برادر ما دیگه سوال کرد سر معاشات، تغییر معاشات اینا، سر از این کار میشه. یک تعداد مردمایی که واقعا ما در طول 15 سال گذشته رفتن تحصیل کردن، پس آمدن در وطن خود به افتخار میخواین با تعهد کار بکنن. برای از اونا به مقایسه او خارجیایی که می آمدن به حیث متخصص کار میکردن، ما مجبور هستیم به خاطر مسلکشان معاش بهتر بدیم. ولی از امو خاطر تفاوت معاشات است به اساس امو مهارتی که اونا دارن. به عوض از اینکه پیسه را برای یک متخصص خارجی میدادیم که قبلا ما می ظرفیت نداشتیم، حالا امی ظرفیت ایجاد شده، ای پول بر از اینا میتیم و معاشات بر از اینا میتیم، سر زمینا سرمایه گذاری میکنیم. برای از اینکه سیستم ساخته شد، ما چندین پروگرام که خود شخص رئیس جمهور در رأس از این کار است، بر استخدام از اینا با سیستم‌های ترتیباتش گرفته شده که بدون از اینکه اینا از طریق واسطه و وسیله و اینا بیان، اینا به اساس لیاقت خود، به اساس فهم خود، به اساس تجربه کاری خود و تحصیلی که کردن، بر از اینا باید چانس داده شد که بیان ادارات دولتی اینا استخدام شد. یکی از دستاوردهای شما که به افتخار زو یادآوری میشه است که شما عواید تانستین بلند ببرین و شک و تردیدهای وجود داره که احیانا اگه این ارقام درست هم باشه شاید ادامه نیافته. فکر میکنین بلند بردن عواید همونطور که یک سوال مطرح شد که زیاد شد و باز مصرف شد سر مردم، چی راههایی برش دارین؟ اول خسر از شما شک نکنین که ارقام درست نیست. خب به خاطر که اول تردیدهای وجود داره. همون تردیدها رو ما میخوایم همین شبر از بین ببرم. اول خود دوستای بین المللی ما شدن که اینا سر تمام سیستمای ما نظارت دارن که یک و کاری که ما میکنیم که عدد است. عدد 2 + 2 = 4 است. سیر که از غلط کردن نمیتونه. یک دوم
ما موافقی که دنیا کرده بودیم صندوق وجی بین المللی است که دوستای بین المللی ما همیش به اونا میبینن که اونا چی میگن. که از اونا ما امرای رئیس به بانک مرکزی یک جای به موافقه رسیده بودیم پارسال که عواید خود ما 114 میلیارد میسازیم، در حالی که ما ساختیم 122 میلیارد. امسال که از اونا موافقه ما است که میسازیم 132 میلیارد، که ارقام ما تا دین روز که ما دیدم ما جمع‌آوری عواید ما 100 میلیارد شده. تا بال ما 4 ماه دیگه از سال مالی خود مانده که ما یقین داریم که از او رقم کرده ما بالاتر جمع میکنیم که در او هیچ شک موجود نباشه. ولی بیشتر برادر ما سوال کرد که چی رقم تا چند سال دیگه ما میتونیم به خودکفایی برسیم. ما برای شما یقین میتم که تعهد سیاسی موجود است برای جمع‌آوری عواید. از چیزی که ما فعلا جمع میکنیم دست کسایی که حیف و میل میکنن پول بیت المال زورمندا امو کم شوه و ام سیستم به ما به سادگی میتونیم که امی عواید موجوده دو چند بسازیم. بله و این ما را بسیار به صورت اساسی از کمکایی که از بیرون ما میگیریم آرام آرام به بهره میسازه و به اتکا به خودمون. ولی زمان تعیین کرده نمیتونه. زمان براتون میگم تعهد سیاسی موجود است، ولی دو چیز باید ما شما انتخاب بکنیم. او زورمندایی که فعلا این پیسا را چی میکنن ایف و میل میکنن اونا با قوت مردم هستن، این واقعیت است. بله انال شما تداوم میخواین با یک تغییر آرام آرام، یا میخواین که یک تغییر بیاید که ثبات حتی به خطر پرده. او زورمندایی که سر منافعشون شما میخواین از بین ببرین از هیچ چیز صرفه نمیکنن دیگه. از او خاطر حکومت امی تعادل پیشتر سفیر صاحب سر مسئله فساد اینا یاد کرد. ما در مجلسی که داشتیم رئیس جمهور 10 ساعت مشخص کرد که ما عملا اسناد شواهد داریم که چی کارهای صورت یعنی مردم منتظر میشن که یک بار زورمندان آب شوه و بعد از او حکومت میتونه. نه ما ایره میگم که حکومت از تمام گپا خبر داره، از این مشکلات خبر داره، برای از این کارا اقدامات را ترتیبات را گرفته، ولی به تدریج که هم اصلاحات به که مانع اصلاحات ما نشن و هم آرام آرام دستی از او کسایی را که در بیت المال مداخله میکنن با بیت المال به نفع خود ایف و میل میکنن دست از اونا را کوتاه کنیم. بسیار تشکر. استاد نوبت بفرمایید. محمد عظیم هستم از کابل. دولت که از قانون وضع میکنه ولی به خاطر متقاعد ساختن مردم به خاطر تطبیق قانون کار نمیکنه سرش. همین که دولت میگه مصرف میکنم اجور میکنم ولی مردم هیچ خبر نداره که دولت مصرف میکنه. برنامه شما به خاطر متقاعد ساختن مردم چی است؟ اگر ما بفهمم که 10 سال بعد یا 5 سال بعد افغانستان از نظر مالیه خودکفا میشه، هر حالتی که ما مالیه خودم میتونم، چون من مطمئن هستم ما تو متقاعد شدیم. مثلا مثال میته از واکسینه، حتی هر کس که پشت خانه ما به خاطر واکسین به اشتک خودم میبریم واکسین کنه، نمیگن که این چیز دیگر نندازه دهنش، به خاطر که ما متقاعد هستیم. که نال برنامه شما چی است؟ تشکر. شما صحبت نکردین خانم؟ بله بفرمایید. خانم وحیده هستم از ولایت لوگر. دمی کنفرانس های بروکسل امی ما زنها سهم داریم یا خیر؟ اگر داریم چرا 90% مردا سهم داره و 10% زنها؟ بسیار سوال خوب است. البته با شما مژده میتم و وعده هم میتم که جرگه آزاد یک برنامه مشخص راجع به نقش زنها و مسائلی که احیانا در بروکسل در رابطه با زنها مطرح خواهد شد جرگه مشخص خواهد داشت، ولی سوال شما را حتما میمانه پاسخ میتن. خانم شما در قطار پنجم هم دست بالا کرده بودین. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم هستم از ولایت لوگر. مالیه افغانستان با مالیه کشورهای دیگر چه تفاوت دارد؟ زلمه طاهر له کندوز ولایت نه په څلورم کتار کې بله پوښتنه اورئ. زلمه طاهر: زه دوه لنډې پوښتنې لرم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې وزیر صاحب د مالیې د افغانستان د راتلونکي بروکسل کنفرانس لپاره کومې کړنلارې لري، کومې ستراتیژیانې لري د نړیوالو ته متیقن کړي چې واقعا دا کومې مرستې چې کېږي دا په ځای لګېږي. یو او بله پوښتنه مې دا ده چې په ټولو هېوادونو کې مثلا د مالیې راټولونکو لپاره مشخص ادارې موجودې دي. یو د هغو ادارو څخه ګمرکات دي.
زمونږ په هېواد کې د ګمرکونو رئیسان د لوړ چارواکي د کوم پروسیجر په اساس باندې تعینېږي؟ دغه دوه پوښتنې. ډیره مننه. راځئ په بروکسل باندې به تم شو. سفیر صاحب به لومړی پیل وکړي. د نړیوالې ټولنې سفیر صاحب غوښتنې څه دي یا انتظارونه یې څه دي چې افغانستان باید څه وړاندې کړي چې د هغوی باور پرې شي هماغسې په ورسا کې په پوځي برخه کې ژمنې وشوې تر 2020 په مالي برخه کې په بروکسل کې تر 2020 پورې د مرستو تضمین وشي. کوم شی به تاسې ټینګار پرې وکړئ؟ موږ په بروکسل کې د افغانستان پر ډیرو اړخونو پام ټولوو. موږ به د سیاسي مسلو غم خورو. د افغانستان پرمختیایي، اقتصادي، سیاسي او سیمهییزو اړخونو ته به پام کوو. البته نشم کولای پر دغو ټولو برخو ډیر مشخص تم شم. دلته به ډیر پام پرمختیایي او اقتصادي اړخونو ته اړوم. زموږ ډیر پام به د افغانستان لپاره د پرمختیایي کړنلارې په تصویب ټول وي. یوه لاره چې دولت ته د پیسو ډیریدا باوري کوي دا ده چې د اقتصاد غوړېدا باوري شي. ځکه کله چې اقتصاد پراخ وي د مالیو لوړول اسانیږي بې له دې چې د بار دروندوالی یې دومره احساس شي. له دې امله به اقتصادي وده یوه مهمه مسله وي چې څنګه له افغان حکومت سره د همکاري بڼه داسې واوړي او پیسې مو د افغانستان په راتلونکي او د افغان ولس په راتلونکي کې په داسې بڼه پانګه شي چې جلا جلا افغان وګړي وګوري چې په ژوندانه کې یې ښه والی راغلی دی. The individual Afghan feels his and her life is improved. I would just like to add to میخواهم چند کلمه در پاسخ به سؤال خواهر ما که در مورد نقش زنان مطرح کردن بگویم. خوشحال شدم که برنامه جداگانه در این موضوع خواهید داشت. البته مهمترین چیزی که در حاشیه این کنفرانس صورت میگیرد به طور مشخص مربوط خواهد بود به مسائل زنان و موضوع جنسیتی در افغانستان و با خرسندی میتوان گفت که تعداد اشتراک کنندگان آن هم از طرف جامعه جهانی و هم از طیف وسیع مشترکین افغانستان به شمول زنان افغان فوق العاده زیاد خواهد بود. broad-based participation also from Afghanistan, including Afghan women. داسې څه فکر کوئ شته چې که افغان حکومت هغه ته وړاندې نه کړي تاسې به مرستو ژمنه ورسره ونه کړئ؟ د مثال په ډول یوه غوښتنه دا وه چې د انتخاباتو په باره کې د انتخاباتي اصلاحاتو په باره کې باید پرمختګ وشي، سیاسي ثبات باید رامنځته شي، سیمه ییزه همکاري باید پیاوړې شي، د سولې برخه کې کارونه باید وشي. چې فکر کوئ کوم شیان چې شوي دي دا به تاسې قانع کړي چې له دوی سره د مرستې ژمنه وکړئ که نه؟ We have presented quite specifically. موږ افغان حکومت ته د هغو چارو یو ډیر مشخص لیست وړاندې کړی چې دا حکومت یې باید د بروکسل کانفرانس ته ورسره راوړي. همدا اوس افغان حکومت لګیا دی کلکې هلې ځلې کوي چې بروکسل کانفرانس ته له ورتګ وړاندې د مرستندویانو غوښتنې پوره کړي. او دا یوازې اقتصادي مسایل نه دي بلکې داسې مسایل لکه ټاکنې، بشري حقونه او د پرمختګ پر لاره د سیاسي ثبات ساتنه هم پکې راځي. دا هر څه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې مجموعې یا پکیج برخه ده، ځکه چې بروکسل د افغانستان په راتلونکي کې د 4 نورو کلونو لپاره پانګونه ده چې دا هیواد د سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي. او موږ اړ یو د ټولو هغو ستونزو غم وخورو چې افغانستان ورسره مخامخ دی. موږ هیلهمن یو چې په راتلونکو څو اونیو کې په جدي هلو ځلو سره وکړای شو داسې یوه ټکي ته ورسیږو چې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د 4 نورو کلونو لپاره پانګونه اسانه شي. زه هماغسې خوشبین یم او جدي کارونه هره ورځ روان دي. زه باور لرم چې دغه ځای ته به ورسیږو، خو ډیر سخت کارونه تر مخه دي او خوښ پر دې یم چې ګورم دغه سختې چارې ترسره کیږي. تشکر. لا مې پوښتنه پاتې ده خو وخت د خپرونې ډیر کم پاتې دی. صدیق صاحب فکر میکنن که آقای سفیر گفتن که امیدوار هستن کارهایی که انجام نشده
در مدت باقی مانده تا برگزاری کنفرانس بروکسل یک پیشرفت‌های صورت بگیره. مطمئن هستین صورت میگیره یا خیر؟ ما تصور میکنم تا جایی که ما در جریان هستم زیادترین کارهایی را که باید دولت افغانستان برای آمادگی برای کنفرانس بروکسل میکرد به نحوه بسیار خوب پیش رفته. یعنی واقع بینانه می از ارتباط مبارزه با فساد، سیستمش ایجاد کردن، با وجودی که مسئله بسیار عادی نیست مبارزه با فساد، مسئله مغلق است، پیچیده است، عکس العمل‌ها و مقاومت‌های وسیع برش میتونه وجود داشته باشه. ما مطمئن هستم که دولت افغانستان پروگرامی را که اونجا پیش میکنه کاملا مورد قبول خواهد بود و ما میتونیم پشتیبانی اقتصادی جامعه بین‌المللی را برای 4 سال دیگه یا تا سال 2020 که است این را به دست خواهد آوردیم. ما اطمینان زیاد دارم دیگه. وزیر صاحب تاسو څه ډاډ ورکولی شي هم دلته حاضرینو ته او هم هغه څوک چې خپرونه اوري یا ګوري چې تاسو به بریالي اوسئ په بروکسل کې؟ خب اول خب برای شما باید اطمینان بدم که تا وقتی که یک پروگرام و یک برنامه و یک سند که در روی کاغذ آمده باشه نداشته باشین، قناعت دادن دنیا کار آسان نیست. برای از این کار ما یک پلان ساختیم، یک پلانی که برای 4 سال آینده ترتیب شده که امو دیدگاه کلان بر علاوه که است کلگی وزارت‌های ما امو پلان‌های تطبیقی خود به صورت عملی جور کردن. یعنی اینطور نیست که ما این دفعه برای دنیا بریم و اینا قانع شون، چون یکی از پرینسیپ‌ها می بود قانع شون که ما برای شما وعده میدیم. این دفعه اینا یک چیزی را که از اینا به موافقه رسیدیم است که پلان‌هایی را که پیش میکنیم او پلان‌های عملی و تطبیقی باشه و پلانی باشه که نه تنها قناعت مردم ما فرام شود که ما واقعا بر از اینا یک خدمت میکنیم، اینا هم قانع شوند که بله همین پروگرام ها عملی است و بر از ما پول بر شما میدیم. در بخش مالی و اقتصادی شاید قانع شوند. در بخش سیاسی چی؟ اگر اجازه شما باش، چون سر موضوعات اقتصادی یا گپ میزنیم، کل پروگرام بروکسل سر موضوعات انکشافی و اقتصادی است. دیگه بر از ما یک پلان 5 ساله ساختیم که پروگرام انکشاف ملی افغانستان مسماست برای 5 سال آینده در بخش‌های مختلف، هم در بخش انرژی، هم در بخش ترانسپورت، هم در بخش منابع معادن، منابع طبیعی ما و مخصوصا در قسمت تجارت و در فراماوری تسهیلات برای ترانزیت و ای که افغانستان در یک نقطه فوق‌العاده مهم است. هم همسایه‌های ما در طرف شمال اینا تمام امکانات و تسهیلات دارن برای ای که تجارت اینا را وسط بتن و هم همسایه‌های ما به طرف جنوب شرق آسیا. ولی در افغانستان ما امو امکانات و امو زیربناهای ضروری را نداریم که سر از او کار میشه و در کنفرانس بروکسل سر از این مسئله مخصوصا همکاری‌های منطقوی سر از او تاکید میشه و برای خوار ما اطمینان میتم که این نه تنها چیزی است که ما امرای دنیا گپ میزنیم، این تعهد خود ماست که صدای رسای خواهرای ما را، مادرای ما را و دخترای خود ما باید این حق مسلمشان است که نه تنها شرایط برشان مساعد بکنیم بلکه دنیا هم امرای ما در این کار است که باید همون چیزی که برای شما باعث یک فرد و باعث یک خانمی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی و انسانی و از هر چیز شما مستحقشان هستین، شما همو حق و حقوقتان برای شما داده شد. دیگه او در کنفرانس هم سر از او کار میشه، برش ترتیبات گرفته شده. خانم اول افغانستان در اونجا میره، از وزیر خارجه خود اتحادیه اروپا، یک خانم بسیار قوی است که یکی از حمایت کننده های صدای رسای خانم‌های افغان است، در اونجا ترتیبات گرفته شده و وقتی که ما میریم در اونجا با یک پروگرام و با یک برنامه میریم که قناعت دنیا را فراهم بکنیم به اینکه اینا همون پروگرامایی را که ما برشان پیش میکنیم او را برای 4 سال آینده انشالله تمویل بکنن که قناعت اینا را فراهم خواهد کرد. مننه، تشکر. شینکای جان، په مالی برخه کې ډېرې پوښتنې نه دي، خو په سیاسي برخه کې بیا هم پوښتنې فکر کوئ چې دغه څه چې روان دي دې ته په پام سره به نړیواله ټولنه قانع شي د اصلاحاتو په برخه کې، هم په مالي هم په سیاسي او انتخاباتي برخه کې چې هو دا هغه پارتنر دی، هغه شریک دی چې ډاډ پکې دی شي راځي مرستې ورکړو. زه فکر کوم چې حکومت د افغان حکومت دغه وړتیا لري او دغه تعهد موجود ده، نو ښایي چې زموږ سیاسیون هغه کوم تصویر چې بهرنیان ترکیه تر څو پورې د هغوی اعتماد په افغانستان حکومت پیدا شي، ځکه چې کوم تعهدات کوي هغه برنامې چې بینالمللي ټولنې ته وړاندې کوي
باید ورته وښیي چې موږ یو ټیم یاستو د دې وړتیا هم لرو او دې تعهد هم لرو چې دا موږ پلي کوو. نو دا مربوط دا ده چې اوسني کړکېچ نه باید موږ لاس واخلو او یو متحده حکومت دغه برنامه بین المللي ټولنې ته وړاندې کړي او د هغوی اعتماد ترلاسه کړي تر څو پر دنیا هم به موږ باندې اعتماد وکړي او هغه کوم ژمنې چې کړي هغه عملي کړي. نو زه فکر کوم چې دا تعهد هم شته، دا وړتیا هم شته. امیدواره یم چې په درسته شکل دنیا ته دغه تصویر وړاندې کړي تر څو پورې دنیا اعتماد پیدا شي. ډیره مننه. د آزادې جرګې وقت همدومره و، له بده مرغه دلته یې اوږدولی نشو، ولی اگر سوالات دارین که هنوز پاسخ نیافته و فکر میکنین که باید مطرح شود، یک شنبه آینده به برنامه صدای شمای BBC زنگ بزنین. د BBC ستاسې غږ خپرونې ته یک شنبه ماښام زنګ ووهئ، خپلې پوښتنې یا نظرونه مو زموږ له همکارانو سره شریک کړئ. تر هغو چې آزاده جرګه بیا په یو بل ځای کې په بله موضوع ستاسې چوپړ کوي، د خدای پامان، خدا حافظ.